دا کیسه د 1902 چرته چې دوه ماشومان لوبي کوي. د دوی له لاسه یوه بیلورۍ پریوزي او لاندې تاخانې ته لاړه شي او څنګه چې خپله بیلورۍ اوچتوي هلته کې یو بوډۍ ښځه چې سپینه جوړه یې اچولې وي د کورسۍ نه لاندې لړه شي. دغه ښځه ډېر وخت نه مړه پرته وي او بیا 4 کاله پس د دغه بوډۍ کور ته یوه فیملي راشي او هغه شفټ شي. دوی دغه کور د بینګ نه په قرضمانۍ اخیستی وي او د بینک قرضه ختمولو لپاره دوی دواړه روزانه کار ته ځي او په کور کې پاتې شو د دې مشر لور چې د هغې نوم یې امپایر. دا د خپل ورکوټي رور او د نیکه خیال هم ساتي. دا خپل رور ته حمام ورکولو نه پسته کپړې اچوي خو کوم نیکه چې دوی سره خوا کې ناست وي هغه اچانک هلته نه غیب شي. په دغه یره کې دا خپل رور پرېږدي او خپل نیکه پسې ګرځېږي او خره پیدا کوي. د دې نیکه په تشناب کې ناسته وي او کله چې دا دننه راننوځي اچانک د دغه تشناب ټولې دروازې او کړکۍ په زوره باندې بندې شي او په زوره زوره چغې وهي او خپل مور پلار راخبروي. د دې مور پلار دروازه ماته کې او داتې بهر وکاږي خو کله چې دا له ورکوټي رور کمرې ته لاړ شي هغه د کړکۍ نه بهر ته ناست وي خو که چېرې دا پې تېزه چغه ووایي هغه به ویرېږي او لاندې به لړه شي. دا په مزه غونډه کې لاړ شي او هغه د غېږې ونیسي او واپس یې کمرې ته راواړوي او په خپلې مشر لور امبیر باندې چغې ووایي خو هغه ورته وایي چې زموږ نیکه موږ سره ناست و اچانک غیب شو او بیا دغه ټولې دروازې په ما بندې شوې خو کله چې ما لاندې نه وکتو هلته کې یو شیطاني خپه وه یعنې له بالا خپه ما وکته خو د دې مور پلار په دغه خبرو باندې یقین ونه کړي او هلته نه ترې لاړ شي. بل سند کې موږ له امبیر دویم ورور ګورو چې د خپلې کوټې نه بهر کړکۍ سره ورته یو سپینه پاڼه میلاو شي او دا د یوې جینۍ نوم وي. دا داسې فکر کوي چې شاید دا څوک جینۍ ده او ما سره مینه کوي او بیا هغه هم خپل نوم ولیکي او د بلډینګ دویم سایډ ته هغه ورولېږي او ډېر وخته پورې هلته ولاړ وي او په دغه انتظار وي چې هلته کې به یو جینۍ راشي او دغه لیټر به والي. خو کله چې ستړی شي او را دېخوا شي هلته کې یو ځل بیا د ده څه اوازونه راځي او کله چې واپس راشي د هلته کې یو بله چټۍ ګوري. بل خوا د دې ورکوټې رور په خپلې کمرې کې ډرایینګ کوي خو د دې نیکه یو ځل بیا له کور نه بهر ته لاړ شي او دا خپل نیکه پسې ځي او هغه را پیدا کوي خو نه پیله دا یو ځل بیا خپل ورور ته وایي چې بهر ته لاړ نه شي. خو څنګه چې دا بهر ته لاړ شي ریفر ته د بیلورۍ یو اواز راځي کومه چې د کوټې سره خوا کې پرته وي او څنګه چې دغه بیلورۍ دا جګه کړي دا د بلې کوټې نه ټي وي اوازونه اوري او په دغه ټي وي کې یو بوډۍ کارټونه وي چې دې ته وایي چې زما خوا ته راشه خو دغه ورکوټی ماشوم نه پوهېږي چې آخر دا څه وکړي. خو څنګه چې ټي وي بند شي اچانک د دغه ټي وي نه یو بلا لاس روزي او دا ځان سره دننه ټي وي ته بوځي. بل خوا ته موږ امپایر وګورو چې خپل نیکه په سړک باندې وګوري او دا له لاسه ونیسي واپس یې کور ته راولي خو هغه ته په لاره کې وي چې نه زه هغه کور ته واپس نه ځم هلته چې کومه ښځه ده هغه به موږ ټول مړه کړي. خو امپایر دا په زور باندې واپس خپل کور ته راولي خو په دغه کور کې دې ته اوس خپل ورکوټی رور نه میلاویږي او د دغه بارې کې دې پولیس ته هم رپورټ وکړي او هغې نه پس له امپایر مور او پلار هم دې پسې ګرځېږي او له کور نه بهر ته لاړ شي. امپایر اوس په کور کې یوازې ناست وي او د ده ټلیفون اواز راځي. ټلیفون چې کله جګ کړي هغه سړی د ورکوټی رور وي داسې تپوس وکړي چې ته آخر چېرته یې خو هغې ته نه وي پته چې آخر هغه چېرته دی خو دا داسې محسوسه کړي چې زما ورور دلته کې چېرته نږدې ما سره یې دی خو دا ټلیفون لړۍ کې نږدې یو بل کور ته ورمنډه کړي او له هغې دروازه په زوره زوره وښي خو بر نه یو سړی راکوشي او دې ته ووایي چې دغه کور د څو کالونو تر اوسه بند دی. بیا موږ وګورو چې امبایر او مور پلار هم دلته کې راشي او دا خپل مور پلار ته وایي چې ماته د خپل ورکوټي رور اواز دغه کور نه راغو. دوی په منډه هغه دروازه ماته کړي او دننه ورننوځي. امپایر خپل ورور پیدا کوي او د دغه کور کې یو کوټې ته لاړ شي چېرته کې چې پردو شاته یو ورکوټی ماشوم ولاړ وي او څنګه چې دغه سایې ته نږدې ځي هغه سایه پر ورو غټېږي او څنګه چې دا نږدې ورشي هلته کې یو بلا ولاړه وي او له هغې اوږده اوږده ویښته وي او دا له لاسه ونیسي. دا یو دم په دې ته چغه کړي او د دې مور پلار هم هغه کوټې ته راشي. د دې مور پلار هم راشي او د هلته کې خاموشه کوي خو د دې پلار چې کله دغه کړکۍ ته راشي هلته کې هېڅ څوک هم نه وي. بل ورځ موږ ګورو چې امپایر او مور په کار باندې وي او هلته کې یو معذوره ښځه راشي او کله چې دا وګوري هغه په زوره زوره سیټینې وایي. دا یو عجیبه خبره وي خو کله چې ورسره دا له خبرو کوشش کوي له هغه ښځې مور راشي او هغه ورته وایي چې زما لور خبرې نشي کولی خو دغه معذوره جینۍ څه ویلو کوشش کوي. خو دغه معذوري جینۍ ته پته لګېدلې وي چې آخر څه کیسه ده چې په دې کور کې روانه ده. خو بیا دغه بوډۍ ښځه دې ته یو کارت ورکوي او ورته وایي چې دغه کارت همیشه په خپل کور کې ساته او دا به ستا مدد کوي. بل خواته له امپایر مشر ورته یو ځل بیا له بل فلیټ نه یو بل لیټر راغلی دی
خو دا ګوري چې خپل سیټ کور کې څوک هم نه اوسېږي او بیا دا فیصله کوي چې هغه به بل کور ته ځي او دا به معلوموي چې هغه کور کې اخر څوک اوسېږي دا چې څنګه له بل کور بلډینګ ته لاندې راشي شاته نه یو جنۍ دې نه غاړه والي د دې جنۍ په لاس کې شمع وي او مخامخ ورته شیشه وي دا لږ چې کله شیشه کې دا جنۍ ګوري نو دې خپې شاته نه تاوې شوي وي خو څنګه چې دا بلا په دې هلک باندې حمله کوي دا هلک ډېر په هوښیارۍ سره دغه بلا اوچته کي ولته کي ورلړه کي او ځان ته یې پسې چل کي دغه کور نه بهر ته راوکاږي په کور کې امبیرو په خېټه کې هم درد شي خو کله چې دا خپله خېټه په شیشه کې ګوري په هغې باندې ډېر زیات نشانونه وي او دا فکر کوي چې دغه یوه الرجي ده او دې چې کومې سبزیانې د بازار نه راوړي وي او دا چې کله هغه کچن کې ږدي دا په کچن کې ګوري چې یو عجیبه غوندې کې بلا ده او د دې په کچن کې ولاړه ده خو کله چې دا هغه دروازه کلو کې دا وګوري دا خو زما نیکه ولاړ دی خو کله چې دا راشي او خپل نیکه سره خبرې کوي هغه ورسره د لوړکوټي رور په اواز کې خبره وکړي دغه دوران کې یو ځل بیا ټلیفون غږېږي او دا چې کله هغه اوچت کړي د دې ورکوټي رورې سره بیا خبرې کوي خو یو ځل بیا دی چې کله هغې سره خبرې کوي دا داسې فکر کوي چې هغه خوا کې د کور کې ناست دی دا چې کله رامنډه کړي او د هغه کور دروازه کلو کړي دا اوس خپل ورور هلته کې وګوري او دغه عجیبه واقعه نه پس ته د دې ټوله فیملي اوس ډېره زیاته ویریږي دغه ښځه خپل خاوند ته وایي چې نور به موږ په دغه کور کې نه اوسېږو او دغه کور به پرېږدو بل چېرته به لاړ شو خو دې خاوند ورته وایي چې نه موږ د دغه کور اخیستلو لپاره بیا نه ډېره زیاته قرضه اخیستې ده او موږ دا کور نشو پرېښوستی بله شپه چې کله امپیر خپلې کوټې ته راشي نو د هغه کوټې ټولې دروازې بندې شي او تر دې پورې چې د هغې کوټې بجلي هم لاړه شي او دا په زوره زوره چغې وښي خو کله چې د مور پلار هغه کوټې ته راشي دوی هلته کې یو خوفناکه بلا وګوري کومه چې امپیر ورپسې شوي وي دا خو ترې خپله لور بچ کړي خو دغه پیره دې ته یقین وشي چې زموږ په کور کې یو غټه بلا اوسېږي او اوس سوال یې نه پیدا کېږي چې نه پس ته به دغه فیملي به په دې کور کې اوسېږي دا ټوله فیملي بیا یو هوټل ته لاړه شي او په هغې کې شپه تېروي کړي او ټوله شپه دغه دواګانې کوي چې الله موږ د دغې بلا نه بچ کړې کومه چې دې په کور کې اوسېږي بل ورځ د بینک نه ډېر ټلیفون راځي او ورته وایي چې زر تر زره موږ ته خپله قرضه واپس کوي دغې دپاره دا سړی خپلو ملګرو ته ټلیفون کوي خو چېرته نه هم د پیسو بندوبست ونه شي او د تېرو څو ورځو نه هغه خپل کار ته هم نه وي تللي دغې لپاره دا له کار نه هم وشړي بیا د امپیر مور د هغه معذورې جنۍ کور ته ځي چا چې دې ته هغه کارټ ورکړی و دا ښځه ورته خپل کور ټوله کیسه کوي خو دا بوډۍ ښځه ورته وایي چې موږ ته پهله نه پته وه چې څه کیسه روانه ده ستا په کور کې او بیا په ګاډي کې کښېني او د دې کور ته راشي او هغه بهر نه ګوري بل خواته کې امپیر هم یو فیملۍ ته میلاوېدلو ته راغلی وي کومه فیملۍ چې به پخوا به دغه کور کې اوسېده دا بوډۍ ښځه ورته وایي چې کله به موږ په دغه کور کې اوسېدو ته موږ یو ټوله فیملي وه او زما یو زوی او یو خاوند خو ما لا پته نه وه چې زما زوی یو اجرا دی هغه یو هلک و خو د هغې یو شوق و چې هغه جنۍ شي او په دغه غوسې کې به د دې پلار بیا همیشه دا هلک بې لاندې په تاخانه کې بند کړی و او وخت تېرېدو او د دې هلک عادتونه بلکل هم بدل نه شو او دا یوه جنۍ وه او بیا دغه شانتې موږ هغه هلک په هغه تاخانې کې پرېغوستو او هغه هلته کې مړ شو او تر هغه نه اوسه پورې له هغه هلک روح په هلته کې ګرځېږي او ځکه خو به هغې د امپیرو مشر ورته خطونه لېږلو او هغه به یې خپل کور ته راوستو دو درې پیره هغې په امپیرو باندې حمله هم کړې وه خو هغه یې نه وه مړ کړې ولې چې د هغې په خېټه کې ماشوم و د ټولو کیسې نه پس امپیرو په منډه کور ته راځي او پهله نه دې مور هلته کې هغه معذوره ښځه هم راوستې وي دغه بلا دې معذورې ښځې کې ورننوځي او دغه ټولو خلکو عمل کولو لپاره پې حمله وکړي خو امپیر ولته کې ماته شیشه روچته کې او دغه بلا ته وایي که تا موږ پرې نه غوڅو نو زما په خېټه کې چې کوم ماشوم دی به زه مړ کړم لږ ساعته پاره خو اغلی شي خو بیا ورته امپیر ووایي که موږ د پرې نه غوڅو نو زه به دا ماشوم مړ کړم او ورته وایي چې ما ته پته ده چې تا دغه ماشوم په کار دی په کومه چې دغه بلا غوڅه شي خو د امپیر پلار منډه کړي او دغه بلا په غېږ کې اوچته کړي او د بلډینګ نه لاندې ورسره خپله هم لاړه شي او په خپله ځان مړ کړي خو دغه بلا اوس هم ژوندی وي خو د دې له مرګ نه پس چې کوم لایف انشورنس وي هغه ټولې پیسې له امپیرو مور ته ورکړي او هغه دې پیسو اخیستلو نه پس دغه ټولې پیسې بینک ته واپس کړي بل خواته کې هغه بلا او د هغې روح په دغه کور کې او په دې کمره کې اوسه پورې وي او ژوندی وي او دغه آخري سین موږ ته ښیي او دا فلم زموږ ختم شي که فلم هم خوښ شوی وي ضرور لایک کړئ او زما چینل هم سبسکرایب کړئ